بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو، دویم سبق دی د الفابیټس یعنی د ای بی سی. په تیر سبق کې می د ای بی سی نومان درته ذکر کړل. په دې سبق کې د ای بی سی आवाज درته ذکر کوو چې ای بی سی څنګه आवाज لري. نو تاسو پر دې باندې کوشش وکړئ صرف आवाज یې د ځان سره تکراروئ. بیا به په آینده کې تاسو ته ډېره وسایي چې کوم سبقان درته راځي په هغو کې به تاسو ته بیا ډېره وسایي. ا د ا आवाज دی بی د بی आवाज دی ب ب ب. سی د سی आवाज دی डी د डी आवाज دی ड ड ड. ای د ای आवाज دی ا ا ا. اف د اف आवाज دی ف ف ف. جی د جی आवाज دی گ گ گ گ. एच د एच आवाज دی आई د आई आवाज دی ای 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 ای. د जे आवाज دی ج ج ج ج. की د की आवाज دی د ال आवाज دی ل ل ل. ام د ام आवाज دی م م م. د ان आवाज دی ن ن ن. د او आवाज دی ا ا ا. د پی आवाज دی प प प प. ګوره یو د اف आवाज وو یو د پی आवाज دی. په دې کې فرق شته. د اف आवाज داسې وو او د پی आवाज چې بیا دی دا پ پ پ پ د شونډان سره مشکل. د کیو आवाज دی کو 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 کو. او د آر आवाज دی ر ر ر ر. د اس आवाज دی س س س س. د टी आवाज دی ट ट ट. د यू आवाज دی ا ا ا. د وی आवाज دی و و و. ګوره په دې کې فرق وکړي. یو د او د او आवाज هم او د او आवाज څنګه او او او. او د وی आवाज هم دغسې دی او او او. او د ډبلیو आवाज چې دی دا هم د او د وی د ډبلیو د دې درو سره आवाजونه تقریبا سره نږدې دي. ډبلیو आवाज او 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 او. او د ایکس आवाज چې دی کس 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 کس. او د وای आवाज ی ی ی ی. د زد आवाज ز ز ز ز. دغه د انګلیسي شپږ ویشت حروف وای چې د ټولو اوازونه مې درته وویله. دغه پر دغه ترتیب باندې تاسو زده کړئ. انشاءالله په راتلونکي کې به بیا ډېره درته اساني وي. اوس چې کوم اوازونه ما درته وویله د هر یوه مثال مې درته ویلی سو، خو په دې وجه مې پرېښوی چې ډېر ملګري داسې دي چې هغه ډېر ابتدایي کار یې دی، تر اوسه پورې انګریزي یو لفظ هم نه دی ویلی. ډېر ملګري داسې شته چې هغه پر دې باندې کوشش وکړي چې صرف یوازې اوازونه زده کړي. دا ورته ډېر دی. خوشحاله اوسئ، قدرمن اوسئ. په راتلونکي سبق کې به ان شاء الله
دغه حروف تقسیموو چې دا کم قسمونه لري. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.